لا سكينك الظالم دا مرچکو ګر څه کول لالا مرچکی به شو کول کنه دې څه کارو کوم مرچکی ماته پرېدا دا زما کار دی ته داسې تاوشه د باتینګړو دا خو خولي باتینګ وشو کوا درې کرټه مال وخته منډه کې شپه تاوشه ما اوس پکې رسم وی داسې تاوشه دا ماته پرېدا مرچکی زما کار دی مړه ما پیسيزي لالا باتینګ خو به دا وساله دي مړه خدای دې بیرته دوباسي دینه هغه په یو ډوب باندې تانګیو روشو کوا داندې سره روشو کوا ما پیسيزي زی پمکی زونو یارا وای او نو درشه لکه ته دا وګوره په دې ملا کې مسیر وګوره اډو کې دې پکې لالا یاره خدای دې اډو کې علاوه نور پکې سړي څه وچی چلم ظالمه ته وګوره څه دي څه نشته پکې لالا مړه څه دي که نه یار خارښ کوي دا ته وګوره څه دي اوه دا خو ډېره غټه پیشکې ده وارته وه مکمل ملا باندې خارښ ولګېده لالا دا به وتا به ډېر زیات ګري ده باندې خارښ سړي باندې لګي هلکه دا خارښ ورو په حقیقت روان دی ښه لالا ما ته ډېر یو ښه حکیم معلوم دی دا څه وی ګپ خو نه لګي نه ډېر ښه پنچر نه نشه ښه کسان مریضان یې سیټ کړي دي الله یې خورال تباه کو خارښ په حقیقت روان دی کم دی دکان د سړي دی روانو پیسې خو نه اخلي که نه ته راځه که نه بس چې بو به دې ځم ولی هغه خو پرې علاج کړي اصل نه ګورې پرچه راپسې کټ کړي ظالمان حکیمان خو ډېر غټ قصابان دي او کنه خارښ په در باندې وایي که نه خارښ کته کوشو کته کوشو که نه نه کوزېږي اوچتو به علي زما مرچکي پرېږده مرچکي 3 کرېټه مال یې غوښتې پرېږده وا علي تباه شومه غرق شومه 3 کاله مې د روزګار وشو او تر اوسه پورې مې یو کس سټکي ونه و ایله بیله 3 کسه مې وایلي دي په 3 کالو کې زما د حکیمانه څه مطلب دا چټوکاڼې مونږ د څه دپاره دلته کې هوا چک کړه حکیم علي بیا صاحب هوا ښه ډېره کوي هوا کوي بالکل په دې پاکستان کې به په دې هوا ګزاره کوو چې بجلي نه نو هلکه ورشه یاره ور ډبېږي منډه شپه ټیم ضایع نه کړي شپه توګې هلکه حکیم علي فشا پنچري شته واوښتې په دې لالا مې خارک لګېدلی دی چې دا ولې سوړ کړي یه لکه دا څه څه وې نشته لالا شابه راځه دا څه ولي خارښ ولې مړه سم خو یې مړه خارښ لاندې روان دی نو پرته وخت پټېر که چې نه ځي لاندې که یه نه لکه دا څه وې دا خو ګپ نه لګې نه دي شا ویم شابه خارښ په حقیقت روان دی خیر دی چې ځي ښکته علي که نه علي یلکه ګوستا دا څه کوې ته پیزار سره رالې تن ظالمان کې مخانې ته پارو ته ته داسې د دین په قالین باندې ناست چې باشم زمغړه نه بار کېږم ولې نه کوم خیر دی حکیم صاحب خارښ یې سر ته رسېدلی دی چپړې خو دې وباسه که نه نو چپړې دې وباسه کښېنه دلته کښېنه مرچکي پرېږده مرچکي څه که د دې ځای پورې راورسېدې که نه هر څه به دې والونه مالونه به دې سیټ شي ښه او چې دلته کې پنچري استاد له ځان راورسو د څه پنچر هلکه دا خو پنچري دی نه چې ځو نه کوم علاج خیر دې مخکې پنچري اوس حکیم شوی دی مړه تاسو خو بالکل یاره د ما تاسو کیسې نه دي اورېدلې یاره نه دا ډېر زه مشهور خو ظالمانو د مار نم د لپړې جوړوم او تاسو لګیا یې داسې واغسې هلکه خارښ ښکته روان دی پرېږده چې ښکته ځي اوس یې څه ډبره کې ګپ خو نه لګي څه کړلې بنده څه کړلې لکه کم ټیر دی پنچر دی دا دې راسه وایي دا دې راسه وایي مخکې پنچرو اوس حکیم دی وا تا ته پته نشته ظالمه 20 کاله مې د افریقې ځنګلونه ډزولي دي بیا حکیم شوی یم نو څه کې اوس ځنګل به موږ راخرڅې خارښ را باندې لګېدلی پیشکې را باندې ګرځېدلي دوایي راله راکړه دا خو ډېر سیریس کیس دی او که نه د دا به داسې چل کوو دا به مکمل چې کوم دی ګرو لکه دا دې لاسه وایي دا څه ګروي نه خیر دی مخکې پنچرو ته به ډیرونه ګرولو نه حکیم شوی دی لکه ګوره زه ته خیر دی یو دوایي در کومه که ګرېدو نه ځان بچ کوي دا چې کوم دی تخمې میرابړه ګپ خو نه لګي او که ټیټ نه شوې بیا راشه 500 روپۍ راکړه د څه پیسې د څه 500 روپۍ خیر دی اچھا مړه زه شابه تاسو له ورچس راغلی یاره یا لکه د 500 مرچکو 500 روپۍ نه کوم علاج بس 500 روپۍ راکړه شابه ځه لکه پیسې مو ورګه مرچکي راټولم 500 روپۍ به لاړې په دې مرچکو بارې که یاره پاسه مړه چې کوم دی راشي او علاج هم نشي کولی مړه دا وګوره دا 500 روپۍ 1000 روپۍ مړه هم نشي ورکولی دا لرې که ځه
یلا که دا ونیسه دا مرچکي خراب نه کی 500 روپیا به تلی ګورې ښه دا دوايي استعمالومه خورا خارق باقي نه کنټرول کیږي خورا چې سیټ شي ورسره وخوره ما او خورا دا ټول خورا ټول او چې خارق ته سم شي لکه دا خو سمه ترخه ده په مری دا خارق خوراکو زه چې یو ډډه خوب ته وکړو یره مونږ لم ګوره قسم خلق راشي څوک 500 ورکوي څوک 10 ورکوي څوک 100 ورکوي مړه دا نننۍ ورځ خو راته مړه پزول غونته ښکاري خو یاره څه اندازه خو راته لګي که چې ته یو ګاګ ولګېدو اوا کوه شبه یاره Kimse dipele, خدای زو ګاګراوري پنچر بوله زه لګوم وې ګوستاخه ته د استاد په حق دا کې چې زما خیال نه جوړ شي قسمت را روان دي زما دا ټوپې ورشه پاسه څوک یې لکه څه دي ستا خو به زه په شرټ صابون وم ته ما ولې وښې دا ستا حکیم مانه کومه دوایي راکړې دی خو به ما خارق نور هم سیوا کړو د ده نه به زه نن هوا وباسمه څه شو حکیم او کنه ته راځه مخکې شه ما سره د ده په سر به زه صابون ووامه یاره حکیم صاحب دا دې زما له حلاله څه ورکړي دي خارق یې ښه څه یې واکو لکه دا چې کوم دی دا دوایي تاسو د لامبلو نه مخکې استعمال کړی و که د پسو یاره دا خو چې زه څنګه لاړم که نه حکیم نو دا ما ډاریک وخوړله غونډه بیا مې خالي کړو دا 500 روپۍ دي په دې په 4 مرچکو د ما نه اخېستې دي ما له به سمه دوایي راکړې زه تا ته 100 روپۍ واله کې ښکارم مسلمانه ما د افریقې ځنګلونه چرمولي دي او دا حکیمي مې زده کړې ده ته راغلې ما ته دا چلې هغه چلې ګوره راړومبې به ولامبې نو بیا به دا ولګې حکیم صاحب نور خبر نه یم زما خارق کته کو شوی دی سمه څه وله راکه شابه کومه دوایي راکړه څه به وله ورکړم خو ګوره د هغې به پیسې درنه یو له 100 روپۍ لکه دا دې لا څه وایي دې نورې پیسې به غواړي څنګه به ورکړو نه ورکوم نه کوم علاج ده نه زه دلته څه خیر ته ناست یم دې پنچري نه زه علاج نه کوم بس وشو که نه تاسو چې کوم دی زما نه بیا علاج مه کوئ بل چلته لاړ شئ زه چې زه لکه نه کوم ده دوایي وله راکه دوایي در کومه ده له خو دا ما 13 دوایي مې راکه 13 او اتل یو دوایي اره هې سر ته هېدلې ده 65 روپو ده او تا کم چې کوم دی خو به په جنګوئ ګپ خو نه لګې یاره ګپ نه لګوم دې ځل استعمال که ټیک نه شوې که نه نو بس بیا راځه چې څه وایې نو زه جرم بس پیسې د ما نه واله بیا بس صحیح ده ځه ویره څه پیسې 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 راول شابه ځه انا مرچکي دا مرچکي خو ما ته په 100 روپیا زه چې زو پاسه شابه زه چې زو یې لکه دا مرچکي خو موږ ته په 100 روپیا پرېوتله خیر دی لاله ستانه او ښکاره هم ښکته کو شو هذا قوته ولا هذا زه به تا نه وباسم حکیم صاحب په دروغ نه شوم خیر لا راکه چې دا دوایي دله په املا وګم چې دا خارق ته سیټ شي مګه کله یار خارق کته کو شو الې حکیم تاسو مګه سیټ شو تاسو سره به زه ګورم حکیم صاحب دې سره به سیټ شي ګپ خو نه لګې که نه ګپ نه لګوم الې کنه خارق کته کو شو نه خیر دوایي مې په زه چې یو ډډه خوب به ته وکړو الې وای تاپا کړم ټیک پشي ګپ خو نه لګې رښتا وایم لکه دا د څه د بلیټ گیم خپره واسطه دا څه دي دا هغه خارختي دی که نه ستا د لاسه دا دې ولې څه ورکړي دي نه یاره دا زما پیشن دی چې دا تا ولې دا څه شی ورکړی دا مړه تاسو هغه نه خو پوډري رانه جوړ کو دا څوک دا هغه پخواني زما حکیم صاحب تباہ و برباد دې کړم څلور مرچکي راته په 100 روپیا پرېوتل او خارق نه سړېږي لکه تا کې چې اوس خپل خارق دی نو هغه به زه څنګه سموم یاره پوندو پورې تلې زما دوایي خو مخې سره خارق ټیک کوي پاسه مړه وا راشئ او تاسو وایئ دا چل دی هغه چل لکه ته ما ته دا خبره وکړه چې دا دوایي تاسو اوس استعمال کړې څنګه وه بس حکیم صاحب چې څنګه تا راکړه ما ولې په دې ملا باندې ښه ټیټ ومږله بس وشو که نه بس وشو که نه اوس پکې څه نه کېږي وروره څنګه پکې څه نه کېږي ستا د لاسه خو حکیم الف شاه پنچري یو خو ستا نوم دواړه د سړو نه دی پته نه وي چې د سیکانو نوم دیږدلی او که د هندوانو نوم دیږدلی او دویمه خبره دا که نه چې ستا لاسه دا 3 مرچکي ما ته په 2 روپیا پرېوتل زه به نن ستا نه د دې مرچکو زوی وباسم نن به زه ستا سره من وباسم ستا حکیم نه یې ته پنچري ستا نه به زه نن هوا وباسم